دا اور باید د دشمن پر وړاندې توپان شي. ځان نه به ټوټه کړو خو خپل وطن او دین چاته نه پرېږدو. قومندان صاحب په ډېرې بښنې سره دا ته څه کوې او خاورې مچوي؟ زویه دا خاوره زموږ د زړګي ټوټه ده. دا زموږ هغه مور ده چې موږ ته هر څه راکړي، نو موږ ورته څه کړي دي. ما په دې خپل لاسونو خپل ملګري دې خاورو ته سپارلي. دا خاوره زه کې مچ کومه چې د خپلو ملګرو قسم پر ځای کومه. زمریانو تاسو یوازې عسکر نه یاست، د ملت زړونه یاست، د هرې مور د زوی ساتونکي یاست، د هر ماشوم د مسکا هیله یاست. کله چې دښمن در سره مخامخ شي خپلې سترګې د هغه په سترګو کې داسې واچوئ چې دښمن ستاسو د سترګو د وهم څخه بغیر له مقابلې میدان پرېږدي. زه هر وخت ستاسو سترګو ته ګورم، ما ته هلته د مینې لمبې ښکاري
د قربانۍ اور بل دی. دا اور باید د دشمن پر وړاندې توپان شي. که موږ ونه درېږو څوک به ودرېږي؟ که موږ وطن ونه ساتو څوک به یې وساتي؟ دا د تاریخ هغه شیبې دي چې تاریخ پوهان به زرې زرې لیکي. زمریانو، که تا دا لاسونه د وطن او دین لپاره قربان کړي، که اړتیا شوه خپل ځانونه به ټوټه ټوټه کړو، خو خپل وطن او دین چاته نه پرېږدو. هیواد دې ژوندی وي قومندان صاحب.